د افغانستان اسلامي امارت له شاوخوا شل کلنې مبارزې او ستړیاو وروسته 4 کاله وړاندې یعنې د 1400 هجري لمریز کال د زمري پر 24مه د تېرې ادارې په پرځېدو سره په ار کې بیا ځلې د واک واګې ترلاسه کړه. دا چې په سیاسي، اقتصادي، امنیتي او نورو برخو کې 4 کلن مزل څنګه و او راتلونکي ګامونه باید څه وي، پر دې او نورو اړوندو مسایلو ځانګړی بحث لرم. سلامونه، وخت مو په خیر. د څېړنې خپرونې ته مو زه یار محمد پاتیال هرکلی کوم. تاسو دغه بحث د امید راډیو په 103.7 FM څپو اورئ او زموږ له ټولنیزو پاڼو ګورئ. د بحث ګډونوال دي راسره د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عبدالصادق حمیدزوی او ښاغلی سید قریب الله سادات. ستړي مه شئ، بحث ته په خیر راغلی. حمیدزوی صاحب، د زمري ریاست 40مه څه ډول تعریف کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ورور مې زم په خپل ور سره تاسو ته معزز میلمه سعادت صاحب او د امید رادیو د څپو له لارې د څېړنې برنامې نه ټولو معززو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او په ویاړ یې ورته د 40م د اسد مبارکي هم وړاندې کوو. موږ ټولو ته دې مبارک وي. 40م د اسد د افغانستان په تاریخ کې هغه زرین سند ده چې بعد له ډېرې اوږدې مبارزې نه او د یعنې خوار مجاهد او د بدون د امکاناتو مجاهد او د ملت چې د ټوله لوږه تنده او د نړۍ هغه ستره تکنالوژي او ملاتړ او حمایت او امکانات سره ډېر په شجاعنه توګه باندې مخ په مخ وجنګېد، مبارزه یې وکړه او افغان ملت ته دغه ستر ویاړ او د افغانستان تاریخ ته یو بل زرین سند ور اضافه کړ او نړیوالو ته بیا دغه ثابته کړه، دا په ډاګه کړه چې هیڅ افغان ملت د استعمار لاندې ژوند نه کوي، د هیڅ اشغالګر په وړاندې سر نه خموي. که تاسو وګورئ چې دغه ویاړ دا فقط یوه کیسه نه ده، بلکې دا د راتلونکي د عزت او د وقار هغه خوځښت ده چې تل به متحرک یاد کې د هر چا په سره مل وي، د ټولو افغانانو سره. او نړۍ لپاره هم یو ستر درس ده چې نوره د افغانانو د اشغال سوچ که دوی په مغزو کې بیا راګرځي نو دغه شل کلن چې دی اوس یعنې اپډیټ په تیر کې هم مونږ قربانۍ ورکړي دي، مونږ د خپلې خاورې د خپل باور او ارزښت نه ډېر په میړانه دفاع کړې ده. خو دا چې ناټو یوه نوې کیسه وه، د نوې هجمونۍ خبره وه، د یعنې خصوصا د 21مې پیړۍ زور او ځواک دا په افغانستان کې الحمدلله د الله په نصرت شکست وخوړو، نو دوی لپاره هم دغه درس او عبرت ده چې بله ورځ د افغانانو د افغانستان د خاورې لپاره د اشغال او استعمار سوچ به انشاءالله نه لري او نه یې باید ولري. ډېره مننه. کور ودان اوس به راشو کورني اړخ ته او د امنیتي او پوځي په برخې پر 4 کلن پرمختګ به تم شو. سادات صاحب، له امنیتي پلوه په تیرو 4 کلونو کې د هیواد وضعیت او د اسلامي امارت فعالیتونه څنګه ارزوئ؟ د لوی او بخونکي خدای په نامه تاسو ته، تاسو لیدونکو او اورېدونکو او جناب محترم ډاکټر صاحب حمیدزوی تخنیکي همکارانو ته سلام وړاندې کوو. مخکې له مخکې د واقعا یو پتمنه ورځ چې 40 د اسد دی ټوله افغان ولس ته مبارکي وي. د مونږ ځلانده تاریخ چې د انګلیس ماتې او وروسته د شوروي ماتې بیا وروسته د ناتو ماتې په افغانستان کې دا ثبت شوی تاریخ دی او د افغانانو ویاړ دی. بعضې د مونږ تاسو دښمنان مونږ تاسو ته داسې تلقین کوي چې افغانستان خلکو ټوله په جنګ کې تیر شوی دی، اما دا خپله یو لوی معنویت دی چې مونږ د غلامي او د اسارت په ژوند کې خوشحاله نه یو. خدای وکړي چې څومره ترقي، رفاه، آسایش، آرامش په دنیایي په معنا دی، اما دلته یو اسلامي ملک دی
د اسلامي عزت ازادي دی. کله چې موږ د اسلامي عزت خبرې کوو باید هغه اسلامي ملک باید آزاد وي، باوقار وي، چې همدا ورځ هم د هغه د جملو نه دی چې د افغانستان ویاړ او افتخار دی. اصلي خبره دا دی چې موږ تاسو په دې موضوع باندې چې بحث کوو ډیره مهمه خبر دا دی چې لوی یو چالش سره موږ تاسو مخامخ سو. اول هغه د افغانستان کې د شاهي حکومت راړنګېدو وروسته د جمهوریت داود خان وروسته د کمونستانو یرغل او د کمونستانو حکومت لوی چالش افغانستان ته پیدا کړ چې افغانستان شتمنۍ لوټ تالا شو، خلکو مهاجر شو، ډېر جنګونه او ناخواله تېر شو، بیا مجاهدین راغی، بیا تحریک اسلامي طالبان چې هغه وخت ایجاد شو، بې تجربه‌یي او بعضې موضوعات و. بیا وروسته چې د 20 کلنه حکومت چې د خارج نه البته د بن په فیصله کې هر څنګه چې راغلی و، خو د افغانستان حکومت مستقل نه و یا مشکلات درلودو. بعد له هغه نه چې نوی تحول راغی د امارت اسلامي، موږ تاسو ته یو لوی زیر یا لوی افتخار یا لوی لاسته راوړنه دا و چې اوس افغانان خپله په خپل سرنوشت کې حاکم سو. د امنیتي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي خلاصه ټولو برخو کې اوس تصمیم نیونکي افغانان دي. همدا سوال چې تاسو وکړو، اوس موږ دې ته راځو چې مثلا د افغانستان په دا 20 کاله کې چالشونه څه شي وو او د موږ تاسو د 4 کاله لاسته راوړنې څه شي دي. په دې چالش څنګه امارت اسلامي موفق شو چې چالشونه په فرصت بدل کړه او د دې فرصتونو نه څنګه استفاده وشو. طبیعي ده چې د امنیتي د لحاظ نه موږ تاسو لوی چالش دا و چې ټوله پولیس په اصطلاح لرې شو او ټوله اردوی ملي و مثلا استخبارات د نیرو لرې شو، بیا نوی نیرو تشکیل سو. تر هغه پورې چې نوی نیرو په یو مملکت کې چې یو لوی مملکت چې سادات صاحب خلاص شو، اسلامي امارت واک ته ورسېد، اوس راځو 4 کلن مزل ته چې په دې ته راځم لکه په دې خاطر چې دا سامعین دی که لیدونکي دي په دې باندې فکر وکړي چې دا یا لاسته راوړنې دي که نه دي. که دا لاسته راوړنې خو په دې باندې تعمق وکړو چې څنګه څه لاسته راوړنې، یعنی تشکیل دی یو اردو، تشکیل دی یو وزارت داخله، تشکیل د استخبارات، د مرزونه ساتنه، د ولایاتو ولسوالیو او کلیو بانډو امنیت راوړل، بیرته نظم راوستل، دا یو لوی چالش و چې د دې چالش نه موږ تاسو اوس چې لاسته راوړنه وایو په دې معنی چې اوس افغانستان کې ناامني ختم شوی دی، جنگ ختم شوی دی، سرحدات محفوظ دی، ښارونه امنیت لري، پولیس سته، ولسوالۍ فعال دی او دا موږ تاسو ټوله مثلا هر چیرته کمپونه فعال شوی دی، د اقتصادي کمپونه چې مثلا معدن دی په غرونو کې هیڅوک نشته، اما امنیت څنګه هلته تامین شوی دی، یا بعضې ځایونه یا بعضې اعمال افعال کیږي څنګه هغه نه بررسي تحلیل کیږي، بیرته نیول کیږي. اوس همدا خبرې کوو چې امنیت ډېره لوی لاسته راوړنه دي. یعنی د امارت اسلامي که په ټولو مسایلو باندې بحث وکړو خو طبیعي ده یو مقدار خلکو کړی دي. که د اقتصادي بحث کوو خو سرمایه گذار خلکو دي، که د اقتصادي بحث کوو خو سرمایه گذار خارجیان دي، که د اجتماعي موضوعاتو بعضې خبرې کوو خو خلکو کړی دي. اما د امنیتي د لحاظ نه لوی لاسته راوړنه د امارت اسلامي لاسته راوړنه دي چې بیرته افغانستان عادي وضعیت ته راغی، تشکیلات جوړ شو، نظم جوړ شو، ډیسپلین جوړ شو. اوس خلکو حداقل ساه باسي چې افغانستان کې جنگ نشته. که شفاخانه سادات صاحب امنیتي برخه کې تاسو مهمه لاسته راوړنه څه بولئ؟ د همدغه تشکیلات چې جوړ شوي دي د پولیس او د هغه نظم ډیسپلین او یونیفورم چې هغوی په ځان کړی دي او بیرته هغه سلا مهماتو ټانکونو وسایل چې د شوروي د یرغل نه موږ ته پاتې و ټوله ړنګ و خراب و بیرته هغه فعال شو او حتی دغه ریژه یا هغه رسم گذشت چې 1 کال مخکې یا 2 کال مخکې جوړ شو په باګرام کې امریکایان یا حتی د هغه رئیس جمهور ټرمپ ویل چې د هغوی ریژه یعنې د هغوی نظم و ډیسپلین ما ته ډېره داسې دردوره و. یعنې په ډېر لنډه وخت کې داسې یو حرکت او داسې یو سیستم جوړول دا لوی لاسته راوړنې دي. دا په دې معنا لاسته راوړنې دي چې د یو چالش په فرصت بدللی او د فرصت نه استفاده کوي، دا لوی لاسته راوړنه. ډېره مننه کور ودان. حمید زوی صاحب په امنیتي او پوځي برخه کې د پخوا په پرتله څومره بدلون وینئ؟
تقریبا 100% دلته ګورئ دغه د خپلواکي او ازادي چې موږ تاسو تجلیل کوو یا یادوو د دې سره ټول هغه ملحوظات چې د یوې ټولنې لپاره ضرورت وي د یو ټولنې د بقا لپاره د هغې پرمختګ لپاره ضرورت وي نو دغه شیان په هغې پورې تړلي وي کله چې ته د استعمار لاندې ژوند کوې ستا پولیس ستا فوز بیا په هغه مسیر باندې سوقیږي چې هغه ستا د ټولو هر څه خلاف واوسیږي یعنی دوی هغه چاره نشي ترسره کولی چې په هغه کې ستا فرهنګ پایښت مومي ستا اقتصاد پایښت مومي ستا سیاست پایښت مومي ستا عنعنات پایښت مومي دوی باید داسې چارې ترسره کړي تر څو دغه شیان کې ودردېږي وځپېږي یعنی د اوس زما د پولیس او زما د لښکر د هغې مفکوره هغه زما د مفکورې زما د غوښتنو مطابق مخې ته ځمه یعنی ټولو نه ستر تغییر په خپله دغه یو کیدای شي دا چې اوس زه د خپلې عقیدې د خپل باور د چتر لاندې ترسیمات کوم چارې ترسیموم او هغې سره مخې ته ځم اوس زه یعنی ورځ تر بلې چې ماته د ماډریټ انوویټډ په نوم کوم شیان راتلل یا کومې فارمولې دلته اپلای کېدلې د افغانستان د کلتور د باور د هغه خلاف چارې په خپله دغه سوق دغه کنټرول یو ستره لاسته راوړنه ده د افغان ملت لپاره د افغانستان د عرف و عنعنات د افغانستان د باورونو لپاره او د دې سره سره په امنیتي لحاظ اوس یعنی ته کولی شې چې شپې 1 بجه روان شي تر کندهاره تر هراته تر هر ځای ورسېږي په ور دې اوس موږ اوس لږ په تجارت کې دخیل یو یعنی زمونږ اکثره د ورځې نه زه شپې ته ډېر خوشحاله یم له دې څومره مثبته استفاده شوې ده له دې فرصته چې په افغانستان کې اوس راغلی ده او په ټول هېواد کې هغه د امنیت څه فکر کوئ په دې برخه کې مثبت کارونه استفاده شوې ده نو زه به خپله یو ژوندی مثال یم د دې چارې زه چې اول راغلم یو ماشینکه مې راوړی یو ماشین را سره و په هغې باندې مې اکتفا کړې وه خو دا چې زه مخکې مې چې یادوري وکړله چې زه د شپې هم ځم د ورځې هم ځم دغه زمینه چې کومه مساعده شوې ده د دې زه تشویق و چې زه دې ته تشویق کړم چې نن زه 3 ماشینونه نور هم لرم مخکې مې یو فابریکه لرله اوس مې 3 لاینونه نور هم ورسره فعاله کړه دا په خپله یعنې زه یو ژوندی مثال یم زما په څیر په زرهاو په لکهاو نور هم دغسې افغانان دغې وضعیت تشویق کړي دي دغه وضعیت یعنی دوی ته هغه لارښوونه او هغه مسیر ورته ښودلی ده مسیر ورته اسان کړی ده چې دوی په اسانۍ سره همغه طی کړی ده او نن به دوی هم زما په څیر الحمدلله انشاءالله دوی به هم په یو ځای کې داسې ځای کې وي چې هغه به ډېر مثبت طرف ته تللی وي یعنی ګورئ د یو تجار د پانګوال او هغه که عام کس ته د دوی لپاره دغه امنیتي مسؤلیت امنیتي اطمینان او قناعت دا ډېر اړین وي دا ډېر ضرور وي کله چې دغه شیان ورته شتون ولري او لږ څه نوره منیجمنټ او دغه شیان که نه د هغې هر چا لپاره د سکل لپاره خپلې برنامې دغه ورسره واوسیږي نو دغه هیواد دغه ټولنه بیا د 10 کالو مزل په 2 کالو کې کوي لکه څنګه چې اوس یعنې ته په سوشل میډیا ده که په هر ځای کې ده که حتی د امارت مخالف کس هم ده هغه تاییدوي او دغه کیسه وایي چې د کوم مزل چې په 4 کالو کې شوی ده په اقتصادي لحاظ باندې سیاسي لحاظ باندې په هر لحاظ باندې هغو برخو ته هم راځو ډېره مننه کور ودان سادات صاحب ډاکټر صاحب ورباندې خپلې څرګندونې هم درلودې اشاره یې ورته وکړه له تاسو یې اورم شوي اصلاحات څومره اغېزناک بولئ یعنې اوس په دې برخه کې چې امنیت قایم شوی ده په افغانستان کې تاسو یې څنګه بولئ مخکې هم ما هم دا خبره وکړه حمیدزی صاحب هم دا خبره وکړه او ټوله موږ تاسو ووینو چې که امنیت نی نو سرمایه‌گذار نه راځي که امنیت نی تورست نه راځي که امنیت نی توسعه نشته که امنیت نی آرامش ذهنی و روحی نشته طبیعي ده چې امنیت شته چې اوس مثلا عزیزی صاحب راځي وایي زه 10 میلیارد ډالر غواړم چې افغانستان کې سرمایه گذاري وکړم یعنی که دومره ډاډ نی یا دومره امنیت نی
نو کله دا کار کیږي مثلا ترکمنستان راځي، قزاقستان راځي، ازبکستان راځي، ایرانیان راغلي دي، چینایان راغلي دي. داسې نه دي چې دا په خپل سر دا کار کوي. په نړۍ کې اصول دا دی چې اول استخبارات ارزیابي کوي، تحلیل کوي چې آیا دلته د سرمایه گذاري دپاره د موږ د اتباع دپاره لازم ځای دی، مثلا دا مشکل سته که نسته. مثلا یو منطقه ناامن کیږي، زر تر زره هغه ملک خپل سفارت ته وایي چې خپل اتباع ټول که هلته د موږ تاسو دپاره داسې مناسب وضعیت نه دی، خپل اتباع وباسه. یعنی افغانستان کې که امنیت نه وي نو دغومره سرمایه گذار یا خارجیان څنګه راځي او دلته پروتوکولونه کوي، قراردادونه کوي، سرمایه گذاري کوي. حتی نو اوس چې مثلا وینو یو لوی رقابت د نړۍ په سطح شروع شوی دی، په دې معنا چې امریکایان جرمنیان باندې لابي کوي چې موږ غواړو چې خپل وضعیت تاسو رادي کو او د سفارتي پروګرامونه جوړ کړی دي. نو روسان دلته د رسمیت پیژندل هدف دا سیاسي نه دي، دا اقتصادي دي. چینایان چې دا کارونه کړی دي دا هدف اقتصادي دي، سیاسي نه دي. یعنی د اقتصاد وضعیت په دې معنا دی چې دوی د امنیت له خانه دا ډاډمن شوي دي، غواړي چې دلته سرمایه گذاري وکړي. که د رښتیا هغه سیاسي موضوعات په نظر کې ونیسو خو باید هغوی د نور مسایل په اولویت کې ولري. نو دلته اصلي خبره دا دی چې الحمدلله افغانستان د امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی، مشکلات کم شوي دي، ورځ په ورځ هم نور هم کمیږي. دا بل معنا هم لري چې دلته ولس هم غوښتنې لري، همدا غوښتنې لري چې امنیت باید تامین یې. ولس همکار دي، که نه د امارت اسلامي نیرو تشکیلات دومره نسته چې مثلا په کلیو بانډو ولسوالیو ټولو ځایو کې امنیت. دا ولس همکاري او رضایت دی چې نه غواړي چې دلته امنیت خراب شي، مشکلات پیدا شي، خلکو بیا هغه مشکلات سره مخامخ شي چې د خارجیان له خوا نه په موږ تاسو باندې ټاپل شوي وو او دلته د هر لحاظ نه د امنیت د ګډوډولو په خاطر کوشش کول، کله د غلو په نامه او کله د قوم په نامه، کله د سمت په نامه او کله د حزب په نامه غوښتل چې دلته ناامني پیدا شي. اما الحمدلله نن سبا چې موږ تاسو ګورو امنیتي وضعیت په ښه کېدو دي او دا د قدر وړ ده. ډیره مننه درنو اوریدونکو او کتونکو. د څېړنې خپرونې بحث دوام لري. اوس ځو لنډه دمه، له دمې وروسته بیرته راګرځو. د امید راډیو درنو اوریدونکو او کتونکو د څېړنې خپرونې دوام ته ښه راغلاست. بحث دوام لري. ډاکټر صاحب، له امنیتي برخې ورهاخوا که اقتصادي وضعیت او پانګونې ته راشو، په اقتصادي برخه کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې څنګه ارزوئ؟ په اقتصادي لحاظ سره یعنی تقریبا څو لسیزې د افغانستان داخلي عایدات چې بیخي ګونګ وو، بیخي نامعلوم وو، بیخي مړه وو. په دې 4 کلونو کې ستا اردو، ستا لښکر، ستا مامور، خصوصي سکتور، ستا بیا رغونه د داخلي امکاناتو د داخلي عایداتو نه راشروع سو چې دا په خپله ډیره ستره لاسته راوړنه ده او نه تنه لاسته راوړنه او په اقتصادي لحاظ باندې دا په جی ډي پي باندې یعنی محاسبه کیږي او مستقیم تاثیرات لري چې جی ډي پي بیا ستا نړیوال او منطقه‌یي اعتبار چې ده هغه زیاتوي، ستا هغه اعتماد لاسته راوړي. نو دا خو یو عکس. د دې سره سره په داسې برنامو باندې کار کول چې هغه یو اوږدمهاله او د دې سره سره تجدید منابع ځان سره زیږوي. اوس فرض کړه د قوشتېپې کانال دا یو تجدیدي منابع ده، یو خو دا چې اوبه لرم دا په خپله چې د اوبه راته راځي، د دې سره تجدیدي چې نوره شیانې نوره منابع رازیږوي، زراعت رازیږوي، یعنی دغه په خپله زراعت بیا په څو بخشو څومره یعنی هغه وسې کېږي. داسې نوره ډېرې برنامې، سړک سازۍ برنامې، ریهابلیشن کې یعنی د بندونو د اوبو بندونه جوړول، د دې سره تونلونه جوړول، د ټول هغه څه اقتصادي دهلیزونه پرانیزل، د ټولو نه اول ګورئ دغه چاره چې د افغانستان یعنی د اسیا زړه هیواد ده. باور دې وشه که چیرې مونږ یعنی د هېڅ دغه معدنیات هم نه لرلی، هم د اوبه خوږې اوبه هم نه لرلی، یعنی مونږ که چیرې د ده سره ښه برخورد کړی وای، مونږ به د وسلو اتصال د عایداتو نه هم ځان خودکفا کولی شولو. خو یعنی امتیاز نه ده تر اخیستی، تر اوسه پورې افغانستان نه و اخیستی.
اوس هغه د قدم ورکېښودل شوی چې اوس افغانستان هغه د اسیا زړه هغه امتیاز ترلاسه کړي، وصل و اتصال دا رامنځته کړي، افغانستان د انحصار نه وباسي، افغانستان فقط مصرفي مارکیټ او هیواد یاد نشي. یعنی تر پرونه پورې زما کې جنگ د دې لپاره انتخابېدو خوښېدو به د دې لپاره چې ایران به ویلي چې زما 80% مارکیټ په افغانستان ولاړ ده، پاکستان به ویلي چې زما 50% په افغانستان ولاړ ده. اوس زه لله الحمد ورځ تر بلې صادراتو ته ورځم، ورنږدې کېږم خپلو یعنی خودکفا کېږم، د وارداتو کچه ورځ په دې باندې زما تمرکز ده چې دا د وارداتو کچه راکمومه. ته څه فکر کوې په د تېرو 20 کلونو کې دغه تریلیون ډالر، 1 تریلیون یعنی 1000 میلیونه یعنی 1000 میلیارده ډالر، 1 میلیارد 1000 میلیونه، بیا 1 تریلیون 1000 میلیارده. ته خدای دغه پیسې یعنی که داسې اوس په د افغانستان کې کور ته مې همداسې نغدې ورکړي وای، دلته به اوس ټول یعنی هغه خبره چې هغه ټول به مقولان هغه به وای کفیلان به وای. خو یعنی استعمارګر لکه مخکې مې چې په اول سیژن کې مې اشاره ورته لرله، هغه ستا د پښو د ودرېدو، ستا د ملا د تیر د جوړېدو هغه نیت نه لري. هغه غواړي چې تا ډسپوزیبل یعنی ستا فکر یو بر مصرفه کړي، ستا چاره یو بر مصرفه وي. کله چې یعنی ته باید احتیاج وي، ته باید اړ وي تر څو وکولی شي د فرمایشات د مداخلې ته هر وخت قایله واوسېږي. یعنی هغه باید ویسي که ستا خوښه وي که نه وي، همغه کیسه د پروژه باید مخې ته یوسي. نو په اقتصادي لحاظ باندې چې کوم تحول کوم بدلون اوس مونږ وینو یا راغلی ده، او یو مثال مې تا ته درکړو چې زه اول 1 لاین ماشین و اوس 4 لاینه ماشین ده. زما په څېر لکهاو تجاران نوره دغه په خپله د اسلامي امارت د هغه چارچوب نتیجه ده چې د جوړه کړې، د هغه نیت نتیجه ده، هغه زمینه سازي ده چې د کړې ده، د هغې ته کار کړی او زه هڅېدلی یم او دغه چاره ترسره کوم. زما سره اوس کم و زیات ډېر افغانان یعنی تقریبا کم و زیات تر 80 پورې تعداد رسیږي. دغه 80 پورې 80 کورنۍ شوې، دا زما سره سنبال کړې الله پاک، یعنی په د اسلامي امارت په چارچوب سره دغه هڅو سره دغه 80 کورنۍ زما سره همداسې د بل تجار د بل پانګوال سره د بل پانګوال سره دا په خپله په اقتصادي لحاظ باندې یو څه حسابیږي. دا داسې څه حسابیږي چې دغه خلک د پردیو د احتیاجیو نه په خلاصېدو دي، او کله چې ته د پردیو احتیاجیو نه خلاص شوې نو ته د پردیو مداخلو نه خلاصېږي. چې پردیو مداخلو نه خلاص شوې ته بیا خپل وقار، خپل عزت، خپل عرف، خپل باور ته په ښه توګه باندې کار کولی شي. کله چې دغه دیم سنبال شول نو ته بیا یو داسې متقي هیوادي، داسې یو څوک حسابېږي چې ته بیا د سیاستونو محورونه وټاکې. یعنی نن اقتصاد ده چې د سیاست لپاره محورونه ټاکي، نن ته ګورې زما سره همسایهګان ګورې، دغه نوره ګورې چې د دوی د هر څه لرلو باوجود دوی فقط اقتصاد نه لري، هماغه دي چې د پردي سیاستونو ته مجبور دي، محتاج دي، مجبور دي چې پردی پروژې کور ودان. خوشحاله اوسئ. سادات صاحب که څه هم ډاکټر صاحب اقتصادي پرمختګونو ته اشاره درلوده، پرې بحث یې وکړ، تاسو په تیرو 4 کلونو کې راته ووایئ چې اسلامي امارت اقتصادي پرمختګ او زوړ څومره د پرتلې وړ دی؟ ګورئ، لوی مسله په افغانستان کې د اقتصادي موضوعاتو دا و چې امارت اسلامي کله قدرت ته ورسېده یا جمهوریت ختم شو، د خلکو تشویش دا و که بین المللي حمایه نه وي او بعضې افغانستان کې داسې نوی تحول راغلی دی. مونږ ډېر یو لوی چالش سره به مخامخ شو چې هغه د پیسې د کنټرول یا د مهار د هغه د ثبات د ساتلو په خبره و چې شاید یو ډالر 200 افغانۍ شي، شاید یو ډالر 1.5 افغانۍ شي، در حالی که په مثلا د نړیوالو حمایه مو د امریکایانو خارجیانو حضور مو د نړیوال بانکو ټول شیان په افغانستان کې و، یو ډالر 80 روپۍ مثلا 80 افغانۍ یا 50 افغانۍ و. اوس د 70 نه کته دي، یعنی 4 کاله بعد هم مونږ ثبات اقتصادي. اصلا خو د اقتصاد موضوع اصلي اساسي خبر هماغه
د پیسې دوران دی چې کله چې پیسې مثلا پیدا شوی دی او د هغه ثبات او انفلاسیون او د شان تحلیل په هماغه باندې د اقتصادي لحاظ نه کیږي چې آیا د دې پیسې ارزش لري که نه لري. مثلا د افغانستان پیسې اوس د پاکستان نه، د ایران نه، د مونږ تاسو د ګاونډیان نه د خارجي اسعارو په مقابل کې با ارزشه پیسې دي او د ارزش ساتل یو برنامه اقتصادي غواړي چې دلته مثلا پانګوال راغی بیرته د سیستم شروع شو او د بانکونه تش نسو. دا مدیریت و چې خلکو ته مونږ په غوسه و، خلکو په غوسه و، تاجران ډېر په غوسه و چې دا پیسې چې مونږ بانکو امانت لرو دا راکه مونږ ته راکه اخلاص کوي. دا مدیریت وکوي نه دا داسې ما اخلي ځکه چې افغانستان خالي کیږي، بانکونه خالي کیږي، اعتبار ختمیږي ورو 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 تر څو چې اوس ثبات مکمل جوړ شي. اوس وایي راځئ خپل پیسې واخلئ پخوا $100 $200 500 اوس 50,000 50,000 تر $100,000 هم بانکونه پیسې ورکوي، یعنی چې د چا ضرورت په اصول هغه سره مشکلات نشته. دا په اقتصادي چارو کې یو لاسته راوړنه دا دی. بل لاسته راوړنه دا و چې صنعتي شرکونه په افغانستان کې یوازې سمبولیک غوندې جوړ شوي وو. مونږ متاسفانه ډېره نابرابر اقتصاد هم جوړ کړی و. دغه اقتصاد و چې مثلا اقتصاد بازار آزاد، در حالی که افغانستان داسې یو ملک نه و چې بازار آزاد سره مچ کول، یعنی مشکلات په دې و چې د نړیوالو اقتصاد د مونږ اقتصاد تر تاثیر لاندې راغلی و او د مونږ اکثریت هغه صنعتکاران د خپل صنعت نه لاس واخیستو، ټوله وتړل او بند شو. بیرته د امارت اسلامي د اقتصادي برنامه چې اوس دا موضوع مطرح کوي چې نظام اقتصاد محور، یعنی نظام اقتصاد محور به این معنا که ما در افغانستان دیدیم که یک تحول اقتصادی جدید آمد. مثلا دولت سابق متاسفانه وزارتخانه داشت، وزارت شهرسازی، اما برنامه نداشت که برای انکشاف شهرها یک برنامه وسیع داشت. وزارت صنعت تجارت برنامه نداشت که مثلا آینه افغانستان کلش پاکستان برد ولی اینجا نتونستن در طول 20 سال چند دانه کارخانه ذوب آهن بسازه. ما میلیاردها پول رفتیم به ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان دادیم، آیین خریدیم، قرضدار ما شدیم، مثلا بدهکار شدیم، ندار شدیم ولی خودکفا نشدیم. مثلا کارخانه سمنت در افغانستان 2 تا کارخانه سمنتی که از زمان ظاهرشاه و داود خان جبل سراج و سمنت غوری بغلان بود، هیچ برنامه بر تطبیق پیدا نشد که ما در 4 زون افغانستان پاکستان سمنت خود از پاکستان برد سر تاجیکستان فروخت، سرکای افغانستان خراب کرد. مفادش به ما چی شده؟ چی؟ صرف ما شاید اگر گرفته باشیم پول ترانزیت گرفته مگر نه اونم پاکستان به ما نمیداد. بحث اساسی همی است که ما بتانیم یک سیستم اقتصادی جور بکنیم، مثلا از نگاه زراعتی که امروز بحث کلان منطقه‌ای است که اگر ما کانال خوشتپه یا تداوم بدن یا در موجه توقف کنن و این زراعت ما میکانیزه بسازیم، میفهمیم که زراعت اقتصاد افغانستان اقتصاد زراعتی است. ما میتونیم 50% مشکلات خود از داخل حل بکنیم. لازم نیست که ما برای گرفتن برنج از پاکستان، هندوستان، بنگلادش میلیون ها پول مصرف بکنیم یا برای خریدن گندم‌های اکسپایر کشورهای دیگه توجه داشته باشیم یا با آوردن روغنای خیلی خطرناکی که در دنیای دیگه به اصطلاح قابل استفاده نیست به افغانستان وارد میکنه. خلاصه همه چیزی که از نگاه اقتصادی ضرور است در داخل افغانستان است. مثلا همین منابع تجدیدپذیر مسائل برق که اگر سرمایه گذاری بکنه و از استفاده بکنه خود چرخه اقتصاد دیگه هم بهتر و خوبتر میشه. فعلا بزرگترین و کلانترین دستاورد ما در می عرصه است که ما تانستیم مسائل اقتصاد زیربنایی که البته سیستم ترانسپورتی باشد، سیستم معدن باشد و زراعت باشد تا یک اندازه به جای رسیدیم که مردم اعتماد میکنه، سرمایه گذار علاقمند شده سرمایه گذاری بکنه در عرصه ساخت و ساز، در عرصه مثلا زیربنا و خلاصه زراعت. مشکلات ما تا اندازه کمتر شده و بهتر شده و میتونیم انشاءالله در آینده نه چندان دور به حالت برسیم که مردم دنیا، کسایی که علاقمند است در افغانستان، باید با اطمینان خاطر سرمایه گذاری بکنه. و یک چیز را میخوام در این بحث شما اضافه بسازم که نیروهایی که کار فهم هستند و چی هستند از داخل افغانستان میشن به نام مهاجر، باید اونا را به نام کسایی که به اصطلاح یک کسب یا شغل یا دارد
جدا راجستر بکنه. وزارت کار و امور اجتماعی اونا را جدا راجستر بکنن در مسیر تا شناسایی شود چقدر ما کارآفرین داریم، یعنی چقدر افراد ما داریم که اونا آگاهی از کار دارد و میتونن برای دیگرها کارآفرینی بکنه. این بر ما یک دستاورد دیگه و یک سرمایه دیگه است. ډیره مننه کورودان درنو اوریدونکو او کتونکو لنډه دمه. درنو اوریدونکو او کتونکو تاسو د څېړنې خپرونې بحث ته غوږ یاست او دغه بحث زموږ له ټولنیزو پاڼو ګورئ. ډاکټر صاحب د اسلامي امارات بهرني سیاست او ډیپلوماټیکو برخې ته به راسو چې دوی په دې تېرو 4 کلونو کې له نړیوالو سره د اسلامي امارات بهرني سیاست، ډیپلوماټیکو اړیکو او یا تعامل په اړه مو که وپوښتم له تاسو او تاسو نظر په دې برخه کې ولرو. که ولیدل شي د افغانستان لپاره برنامه داسې وه چې د افغانستان سره د یو ډیفاکټو ادارې په حیث چلن وشي، د دوی ډیپلوماسۍ محدودې وساتل شي، دوی فقط د وخت کشۍ لپاره وساتل شي او تر څو خپلو برنامو لپاره ورته راوزګار شي او بیا د خپلو پلانو مطابق دوی ته نسخې ورکړي او هغه نسخو باندې باید مجبور وي چې اسلامي امارت مزل وکړي. خو اسلامي امارت په ښکلي هنر او په کاره ځیرکتیا سره وتوانېدو چې نن کم و زیات د 50 هیوادونو سره مستقیم او غیر مستقیم اړیکه لري، ډیپلوماتیک اړیکه لري، چې په دې کې د روسیا سره رسمیت پیژندنه چې هغه ریجنل بیلانس پاور ده، دا په خپله په ډیپلوماتیک لحاظ باندې یو غټه لاسته راوړنه یادیږي. د دې باوجود چې ملل متحد یعنی موږ ګورو د ملل متحد قراردادونه د چا په بیل باندې پاس کیږي، د چا په ګوته باندې یعنی پاس کیږي، هغه موږ ګورو چې امریکا نن هجموني ده او امریکا خپلې نسخې او قراردادونه په ملل متحد کې په هر زور او ځواک په زرو په زور باندې پیاده کړي او پیاده کوي. خو لله الحمد بیا هم لکه څنګه چې مجاهدین په 20 کلنه مبارزه کې وتوانېدل په حربي لحاظ باندې دوی مات کړي، همدغسې دا د روسیا رسمیت دوی په سیاسي لحاظ باندې هم امریکا لپاره او د غرب لپاره ستره یو ماته وه. نن سمه ده چې یعنی هر څوک جیوپولیټیک یعنی سفرونه مزلونه لري، د هغې لپاره ستراتیژۍ او برنامې لري، هر څوک خو د دې باوجود بیا هم دغه یو قناعت یا دغه یو څوک ودارول د ډیپلوماتیکو د دې سره سره چې هغوی بعضې شیان که ولیدل شي یعنی د اړتیا پر مهال د افغانستان سره دوی غوښتل چې اړیکه وساتي، خپل ضروریات ترې رفع کړي، بلکې د افغانستان ضروریات چې دي هغې ته پوره داسې هغه ونه لري، پاملرنه ونه لري. خو اسلامي امارت د ډیپلوماسۍ په توسط وکولی شول چې تر ډېرو هیوادونو زموږ تعاملات وغځېږي، زموږ سفیران، زموږ کنسلران، زموږ استازي دوی لاړ شي او په سترو سترو فورمونو کې هغې کې هم اشتراک وکړي او سټیجونو تقریبا تر ډیرۍ هغه چې منطقهیي سټیجونه دي او هغه مهم سټیجونه دي د منطقې لپاره، په هغې کې هم خپل غږ پورته کړي، که څه هم ستر تقبلات شتون درلود. نو دا په خپله د ډیپلوماسۍ په لحاظ باندې ستره لاسته راوړنه ده، خصوصا په د داسې سترو تقبلاتو سره. ډیره مننه. سادات صاحب، په تېرو 4 کلونو کې د روسیې له لوري د اسلامي امارت پیژندلو ترڅنګ د اسلامي امارت نورې داسې کومې لویې لاسته راوړنې تاسې بولئ؟ دا د روسیې په رسمیت پیژندل کې مخکې له دې نه چینایان رسما سفارت افغانستان ومنل او سفیر ومنل، مخکې له هغه نه چینایان دا اقدام او دا جرأت وکړ. بعد له هغه نه نور سیاسي لاسته راوړنه خو ډېر دي، یوازې همدا خبره به نه وي، ځکه چې افغانستان کې اوس مثلا روابط بین الدول سیستم چالان شوی دی او د 50 مملکتونه تقریبا سفیران په افغانستان کې سیاسي رابطه لري، د افغانستان نه خارج کې د سیاسي رابطه استه. موږ تاسو وینو چې د ډیپلوماسي فعالول ډیره پر چالش خبر دي. موږ ډیره لویه سیاسي لاسته راوړنه دا دي چې د هندوستان او د پاکستان مشکلات، د روسیا او د امریکا مشکلات، د چین او د امریکا مشکلات، د اروپایان سره په اصطلاح رابطه تامینول او د هغه جرمني نماینده دلته راتګ او د هغوی خبرې چې غواړي چې افغانستان سره ډیپلوماتیک روابط ولري او ناروې دا کار مخکې له دې نه کړی دي. یعنی دا سیستم نورمال کول او یو بل خلکو سره ټکر نه کول
په دې ډیپلوماسي کې دا ډېر لاسته راوړنه دي ځکه چې موږ تاسو ګورئ چې دلته بازار سیاسي اوس متاسفانه پخوا خو دوه پکت و چې یو ناتو وارسا یا مثلا شرقي و غربي و ټول نړۍ یو بل سره په ټکر دي او یارګیري وخت دی هر څوک غواړي چې د تا نه داسې یو استفاده وکړي د رقیب په مقابل کې اما د خپل ځان د ساتلو په سیاست کې دا لوی راسته راوړنې دي چې امارت اسلامي تر اوسه دا سیاست بېطرفانه د عقل جوړ کړی دی چې خارجیان سره یا مثلا اروپایان سره امریکایان سره روسان چینایان حتی د پاکستان په جنگ کې داسې یو مملکت نه و چې یو جهت ونه لري د پاکستان او د هندوستان اما افغانستان دغه قضیه کې ډیره متعادلانه حرکت وکړ مثلا د نړۍ په ټولو مسایلو کې ډیره په احتیاط کار کوي یعنې ډیپلوماسي مراته دا لاسته راوړنه دي خو بیا به ووایو چې مثلا مونږ غواړو چې نوې لاسته راوړنه پیدا کړو او د افغانستان په ساته سیاسي برنامه باید ولرو دا دی چې موږ تاسو خپله داخلي سیاست باید لږ تجدید نظر وکړو هغه سیاسیون چې د باندې دي د هغه دپاره باید موږ یو تګلاره یو تفاهم جوړ کړو هغه برنامه چې د امارت له خوا نه جوړ شوی دی د ما په نظر هغه کفایت نه کوي هغه د دعوت برنامه چې بعضې دوستان راځي بعضې ملکیان راځي موږ د سیاسي برنامه لکه چې امارت اسلامي د جنگ په میدان کې جنګېده اما د سیاست په میدان کې هر چیرته تله یا روسیه ته یا قطر ته یا بل ته تر هغه پورې چې نړیوال متقاعد کړه چې هغه نظام مشکلات لري موږ که نظام ته راسو د افغانستان کې جنگ ختمیږي مشکلات حل کیږي موږ افغانستان کې یو باثباته نظام جوړولی شو هغوی ومنل چې و دا کار امکان نسته که نسته ارزیابي یې وکړه په ارزیابي کې هغه په اصطلاح متقاعد شو چې د امارات ډېره مننه کور ودان صادق صاحب په تیرو یا اسلامي امارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ نه سپارل دې چارې د اسلامي امارت په چارو باندې څومره اغېزه کړې داسې ده چې دا خو یو اشکار ظلم ده اشکار یعنې ډسپوټیزم ده چې امریکا لخوا ترسره کیږي خو دوی لکه مخکې چې مونږ اشاره ورته لرله چې دوی غوښتل د افغانستان سیاستونه محدود وساتي خو د افغانستان تعاملات او سیاستونه په انحصار کې پاتې نشول محدوده پاتې نشول ورځ تر بلې مونږ خپل قدم وهلی او خپل قدم وهو او نو تابع ده چې چالشونه به یې راولټ کړي وي لاره به یې موږ لپاره ټکنۍ کړې وي سخته کړې به وي خو ناممکنه کړې نه ده موږ خپله لاره باسو خپله لاره په 4 کلونو کې لکه څنګه چې طی کړې ده نو اوس وخت کې یعنې تقریبا ډېری چالشات چې د دوی لخوا وو یا هغه فتنې او چیلکونه چې د دوی لخوا وو هغه ضعیفه شوي دي نوره به هم یعنې اسلامي امارت انشاءالله توانیږي چې دغه خپل سیاسي لمن لا فراخ کړي د حل لپاره یې پر خپل ځای کومې ستونزې پاتې دي او دا باید ترسره شي ګورئ د فشارونو کمولو یوازینۍ لار همدغه ده لکه څنګه چې اسلامي امارت یې تعقیبوي هغه که مستقیم ده که غیر مستقیم ده خپله اړیکې پیاوړي کول دلته که د او آی سی سازمان سره وګورئ دلته د نورو هیوادونو سره اسلامي امارت هڅه همدا کوي تر څو د دوی سره رغنده اړیکې ولري او دغه اړیکه بیا مصاحب د دې کېږي چې بیا ستانه فشارونه راکم کړي لکه څنګه چې اوس راکم کړي دي یعنې که چیرې موږ دغه هڅه نه وکړي موږ فقط د هغه د څوکۍ ته په انتظار ناست وای او چې نه ته څوکۍ نه راکوې بس زه هم ستا کیسه نه منم خو نه اسلامي امارت دغه ایګو سره مخې ته لاړ نه بلکې د افغانستان او د خلکو د خپلو د غوښتنو تقاضاو مطابق برنامه یې جوړه کړه او د هغې مطابق مخې ته لاړو همغه و چې نن زما لکه مخکې چې یادوري وشوه چې تر 50 هیوادونو زما اړیکه مستقیم او غیر مستقیم غځېدلې ده نو دا په خپله یعنې هغه نتایج هغه لاسته راوړنې وي ورسره نو موږ هڅه به کوو هغه سیاسي سناریوګانې هغه سیاسي چې کومې تقاضاوې دي د هغې مطابق به خپلې برنامې جوړوو مخې ته به ځو خو که په دې 4 کالو کې ولیدل شي زما په اند چې داد ورکول پکار د اسلامي امارت ته چې بیا هم دی توانېدلی د دومره تقبلاتو باوجود بیا هم د یو هدف ته یو ځای ته ځان رسولی ډېره مننه کور ودان سعادت صاحب
د اسلامي امارات په 4 کلن مزل کې یوازینی هیواد روسیه وه چې افغان حکومت یې په رسمیت وپېژنده. له دې ورهاخوا کوم عوامل دي چې اسلامي امارات باید په پام کې ونیسي تر څو د نړۍ نور هیوادونه هم د روسیې دغه لاره اقدام کړي، او یا ولې نور هیوادونه داسې محتاطانه اقدام اخلي؟ دلیل یې څه کیدلی شي؟ ګوره موږ تاسو خو په دې مسایل باندې سر خلاص دی. کله چې روسیه دا کار وکړ، امریکایان زر تر زره د امارات امیرالمؤمنین او د قاضي القضات په تور لیست کې واچول، حکم یې وکړ چې د لایحه او د اصطلاحات دا ټول مسایل سیاسي دي. دا مسایل رښتیا حقوقي نه دي، ځکه که حقوقي خو نو د اسرائیل نه جنایتکار، د نیتانیاهو نه ظالم، د ټرامپ نه بد اخلاق په نړۍ کې نشته چې مثلا باید د هغه نه تحقیق وسي، تعقیب وسي. او ډېره ملکونه دي اوس مثلا زلنسکي او پوتین ښه خلک دي چې محکمه لایحه په هغه باندې فیصله نه کوي. نور داسې ډېر کسان دي چې په هغه باندې، اما دا څنګه اندازي قصدي ده چې موږ تاسو باید په دې په نظر کې ونیسو. ځکه په نظر کې ونیسو نړیوال بهانه پسې دي. مثلا 11 سپتمبر یو بهانه و، 2 د اکتوبر په فلسطین کې یو بهانه و. همداسې نور مثلا دا کارونه چې په نړۍ کې کیږي، هغه قدرتمند ملکونه چې هغه استبدادګر دي، استعمارګر دي، دا قدرتونه بهانه پسې ګرځي. ځکه افغانستان هم په نړۍ کې یو کور دی، په همدا کلی کې. همداسې فکر وکړه چې ټوله نړۍ یو کلی دی، افغانستان هم یو کور دی. دا کور که دروازه ولري، که میمانخانه ولري، که مثلا لاره ولري، نو د کوم لاره کې ځي؟ هماغه عمومي لاره ته ځي چې د ټولو کلي لاره دي، یعنی د قوانین بین المللي. نو باید موږ تاسو د نړیوالو مسایلو باندې لږ تمرکز وکړو، توجه وکړو، او هغه سوالونه چې افغانستان کې د خصوصا د 4 کال کې امارت اسلامي په ژبه باندې وعده کړی دي، په باندې اقدام نه دی کړی. کوشش وشي چې هغه ته یو حل لاره پیدا کړي، اقدام وکړي، تر څو چې موږ د آینده دپاره رښتیا لاسته راوړنه که ضرورت بولو خپل وطن، خپل وطنوال دا د احتیاجي او محتاجي او فقر او بیچارگی او ملل متحد کومکونه د شان نه ځان هغه وخت بسیه کولی شو چې موږ په ټولو چارو باندې حاکم او کور ودان. ډېره مننه. ډاکټر صاحب، تاسو څه نظر لرئ؟ ولې نور هیوادونه د اسلامي امارات په رسمیت پېژندنه کې محتاطانه عمل کوي؟ دلیل یې څه کیدلی شي؟ هر څوک د خپلو ګټو پر اساس مخې ته ځي. دلته مخکې ګورئ موږ اشاره ورته لرله، هغه دا چې اوس د ایران سره زما اړیکه د ایران تقریبا ټول ضرورت زما نه رفع کېږي، خو زما سره داسې هربه داسې ابزار تر اوسه پورې یعنې فعلا پورې نشته چې زه هغې ته زور ورکړم. زه هم هغه ضروریات یا د ایران ګټې وګواښم او هغه ورته اندېښمن کړم چې دا زما ضروریاتو ته هم احترام پیدا کړي. نو موږ تاسو ته لږ څه داسې کورنۍ دنده پاتې ده او هغه به ترسره کوو. د دې سره سره به لږ سیاسي مزل به لږ نوره هم مخې ته کوو، تر څو دغې ځای تر څو موږ جوګه شو چې که څوک زموږ نه ضروریات رفع کوي، موږ هم د دوی نه ضروریات رفع کړلی شو. تر څو چې موږ دې ځای ته ونه رسېږو نو هیڅوک به یعنې خپلې ګټې بیا په خطر کې ونه اچوي. تاسو ګورئ چې اسلامي امارت ته څه کول پکار دي په دې برخه کې؟ ګورئ په دې 4 کلونو کې دا دومره ستر یعنې دومره اوږد مزل نه ده، یعنې د افغانستان کې دومره تشې دومره نیمګړتیاوې راپاتې شوې وي، اسلامي امارت ته میراثي پاتې شوي دي چې دا شونې نه ده چې په 4 کلونو کې دا ټولې حل شي او ډکې شي. نن که ته ګورې په امریکا کې هم یعنې داسې وضعیتونه په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ مشکلات شته، ډېری کیسې شته دي. پرمختللي هیوادونه هغه هم د مشکلاتو سره مشت ګریوان دي. دا چې اسلامي امارت په نوي نفس کې دا یعنې ټول نوه دغه خلک، دغه ټوټه، دغه جغرافیه چې داسې ساتل شوې وه چې مکمل ټوله احتیاج وه په هر لحاظ باندې، یعنې په بل چا باندې متقي وه، په بل چا باندې ارتقا کوله، هغه یو ناڅاپه قطع شو. بیا یې اسلامي امارت ته ور په غاړه شو. اسلامي امارت بیا همغه خالیګاو د هغې نیمګړتیاو پوره کول، د خالیګاو راډکول، دا داسې وړه کیسه نه وي. یعنې تر ننه پورې اسلامي امارت ښه سفر کړی ده، خو بیا هم یعنې غوښتنه همدغه ترې کېږي چې بیا هم په خپلو چارو کې کوشش دې وشي چې دغه د ښو فرصتونو نه هغې نه چې څومره په عجله کېږي کار واخلي.
ګټه واخلي، ځکه چې اوس نړۍ مصروفه ده، منطقه مصروفه ده، بل طرف ته په نورو ځایونو کې په داسې مسایلو کې چې هغه د افغانستان نه اوس تقریبا تر ډېره بریده پام ایخواته ده. نو زه وایم چې تر هغې پورې چې هغه مسایل راحل کېږي، پام ما طرف ته راغورځېږي، ما هم یعنې حد اقل ځان یو ځای ته رسولی وي چې بیا ونه کولی شي چې افغانستان ته دوی د تیر په څیر همداسې سپک نظر یا کم نظر وکړي او بیا کوم اقداماتو مداخلې ته زړه ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر عبدالصادق حمیدزوی او ښاغلی سید قریب الله سادات، ډېره مننه چې راغلی. د زمري 4ویشتمه د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو 4م کال پرمختګونه، فرصتونه، ننګونې او لرلید موضوع په تړاو مو راسره خپل نظرونه شریک کړه. درنو اورېدونکو او کتونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې د بحث تر پای شیبو راسره وئ. تر بیا او بل بحث ښې چارې.